ابدان دښته چې ډیری خلک د هیواد ملي پارک نوم هم ورکوي. د پسرلي موسم پر رسیدو سره دغه دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې او هر ورځ سلګونه کورنۍ او سیلانیان دغه دښتې ته د میلې او سیاحت په موخه راځي. دلته راغلي خلک د دې ترڅنګ چې د ابدان دښتې د طبیعي ښکلاو ستاینه کوي، وایي هیواد کې له شته امنیت څخه په استفادې دوی په کور دننه بیلابیلو ښایسته او سیاحتي سیمو ته ځي تر څو یې د ژوند ښکلاوې او رنګینۍ لا زیاتې شي. 100% کې مطمئن د امنیتي لحاظه ځکه هیڅ نوع کوم مشکل نشته دی، که ورځ یې که شپه یې هیڅ مشکل نشته دی، ځکه ماشاءالله ډېر ښه امنیت دی، ډېری خلک راغلي دي او راځي، هیڅ نوع مشکل او ستونزه نشته دی. الحمدلله فضا فعلا خوب سرسبز است، آب و هوا مناسب است. دیگه امروز دوستا و اندیوالا آمدیم به خاطر تفریح و سیاحت. دیگه از دوستا و هموطنان خواهش میکنیم که آب و هوا محیط امنیت فعلا خوب است، بیاین به خاطر تفریح و سیاحت. له دې سره بیا امنیتي مسؤلین هغو کسانو ته چې دغې دښتې ته د چکر په موخه راځي د هغوی د سر او مال د خوندیتوب ډاډ ورکوي او زیاتوي چې دوی شپه او ورځ سیارې ګزمې لري تر څو هیوادوال په ډاډه زړه په سرلاني موسم په ابدان دښته کې ونمانځي. موږ هغه کسان چې د نورو ولایتونو څخه یا هم د بهر هیوادونو څخه د ابدان دښتې ته د سیاحت لپاره راځي، موږ هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې دوی د خپلې میلې او سیاحت په ارام او ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. زموږ ټول امنیتي ځواکونه د کندوز ولایت د امنیت ترڅنګ د ابدان د دښتې امنیت هم په پوره معنا نیولی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د ولسونو عامه نظم اخلال کړي. د شپې د لوري څخه موږ پوره د خلکو ته ډاډ ورکوو او اطمینان ورکوو چې هیڅ مشکل به هم نه وي، که شپه اوسېږي که ورځ اوسېږي، موږ پوره د خلکو ته ډاډ ورکوو او دوی زموږ سره په رابطه کې دی، انشاءالله مشکل به جوړ نه سي. الحمدلله دلته اوس فعلا نه د ورځې کم مشکل شته او نه د شپې شته او تقریبا د اوس د اختر نه را په دې خوا نو د خلک د نورو ولایتونه هم ډېر راځي، لکه کندهار سو مقصد د مختلفو ولایتونه راځي، هغه دلته شپې کوي. نو الحمدلله موږ ګزمې او چیک پاینټ او د دوی باندې نظر ساتل، هغه شپه یې که ورځ یې په دوی باندې موږ نظر شته او انشاءالله دوی خپل تر امنیت لاندې دي، انشاءالله هېڅ کوم نوع مشکل نشته. د دونې وړ ده چې تېر 20 کاله په هیواد کې د نامنیو له کبله هیوادوال د ابدان دښتې له طبیعي ښایستونو او منظرو بې برخې پاتې وو، خو له نیکه بخته تېرو 3 کلونو را په دې خوا چې اسلامي امارات په ټول هیواد واکمن شوی، ورسره هر کال د پسرلي موسم پر مهال نه یوازې ابدان دښته بلکې د هیواد ډیری نورې پیژندل شوې سیمې هم د ګڼو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د پراخ شتون کوربنې وي.